د رمضان مبارک میاشت په تېرېدو ده او نن د دې مبارکې میاشتې اخیري جمعه ده. د رمضان شریف روزې د مسلمان دپاره د الله د رضا د حاصلولو ډېره لویه ذریعه ده او د روزو نه پس رکوټ اختر چې مونږ ورته وایو دا په دغه عبادت د خوشحالۍ اظهار دی. اختر د هر قوم اختر دی او هر ملت هر قوم هر مذهب والا خپله خوشحالي کوي خو د الله فضل او د الله کرم دی زمونږ د دواړو اخترونو تعلق د عبادت سره دی. د رکوټ اختر تعلق د روزې سره دی. بنده خوشحاله شي شکر دی ما د رمضان روزې ونیوې او په هغې دې خوشحالي وکړي. او لوی اختر د حج او د قربانۍ خوشحالي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ کور کې ملاستو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ماشومان جنکۍ وې هغوی تمبل وو. دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راننوت. هغې ماشومانو تمبل وو نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه عایشې بیبي ته غوسه شو. پلارې وی ګوره د نبی علیه السلام مخکې د شیطان د لوبو څیزونه تا شروع کړي او دا جنکۍ ګوره تمبل وی. جنکو تمبل بند که نبی علیه السلام مبارک مخ راښکاره که وی ابوبکره د اختر ورځ نه ده د خوشحالۍ ورځ نه ده د هر قوم اختر دی نن زمونږ اختر دی. پرېږدې دا ماشومان دي کې دا تمبل وی. نو د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ د ماشومانو د تمبل وهلو ورځ او زمونږ بیا د عبادت د خوشحالۍ ورځ ده چې دا میاشت روزې انسان ونیسي او په دې د الله په حضور کې د خوشحالي وکړو چې شکر دی چې الله توفیق دې راکړي. زمونږ په وطن کې هر وطن کې خپل رواج عرب چې وي سعودي عرب بیا هم د نبی علیه السلام وطن دی نو هغه اثر د سنتو هلته لږ زیات جمدي وي. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د روژهدار دوه خوشحالۍ وي. یو خوشحالي چې کوم وخت کې روژه ماتوي او دویمه خوشحالي چې کوم وخت د قیامت پر ورځ د الله سره ملاقات دی. نو ما په مکه مکرمه په مدینه منوره کې دا یو خوشحالي محسوس کړه. زمونږ خلق خو دلته روژه ماته کړي او په منډه یي د خوراک د موړوالي خوشحالي به وي چې د روژه ماته شو او بس کومه ډوډۍ روحاني خوشحالي نه. او په مکه مکرمه کې بیا خصوصا په مدینه شریفه کې مازدیګر مونځ چې وشي هلته د مازدیګر مونځ په اول وخت کې کېږي په کم 4 بجې تقریبا کېږي. نو د مازدیګر د مانځه نه پس دسترخوانونه وغوړوي ټول جومات ډک شي هر 2 صفو د دسترخوان وغوړوي. پلاسټک دسترخوانونه اوږد پلاسټک بازار کې مستقل خرڅېږي خلک ونښلي او دا دسترخوانونه خواره کړي یو ټول جومات ډک شي. د زمزم د اوبو کولر یې راواخلي هغه ورته په دا سرونو کې یو سر هم کېږي او بل سر ته کېږي
او شروع وکړي نو د هر کس مخې ته په مدینه شریفه کې یو د مستو ډبې کې ډبل روټۍ ورسره کېږي او کجورې ورسره کېږي او یو قسم مساله هلته خرڅېږي هغه د مستو د پاسه اچوي د هضم دپاره هغه ورسره کېږي په بعضې دسترخوان ساده کجورې پرتې وي عامې او په اکثرو دسترخوانونو باندې بسر ورته وایي د نبي علیه السلام مبارک یو قسم کجوره خوښه وه تازه چې هغه نیمه پخی او نیمه کچی هغه کجورې ډېرې زیاتې پرتې هغه د بوټي شو کېدلې کچه کجورې نیمې پخې نیمې کچی نو په دې فریزرو کې په هغه ډبو کې سټور وي یخې پرتې اکثرو دسترخوانونو باندې هغه کجورې پرتې او په بعضې دسترخوانونو پکې عجوه کجورې پرتې وي څوک هر عربي خپلې اندازې ته ګوره مختلف قسمو د کجورو دا دسترخوان ډک شو او چې په پیالو کې واچوي د پلاستیک واړه واړه کاسې ورته هغې وړې وړې پیالې نو دوه قسمه چای یو ته هغې ګاوه وایي عربي ګاوه یو دوه درې ګوټه پکې راځي ډېره زیاته هاضمه او اکثر د پاکستانیانو دپاره هغوی بیا توره چای استعمالوي بې پیو ځانه به تپوس وکړي ګاوه څکې که توره چای څکې نو ګاوه پکې دي ما خو به هغه ګاوه څکله ځکه هغه لږه ترخه وي او هاضمه ډېره زیات دی او ګرمه مې وجود نه خپله وباسي ما ته یو عربي وی دا ګاوه څکه وایي چې څوک دا څکي د دې کونډو بیماري نه ګرمه ډېره زیات نو هغه ګاوه یا توره چې یا د دې سونډو نه هغوی چې پخی سون پکې اچوي توره چای وي خو لږ سون پکې اچوي سون څوک هغه چای څکي هغه هم ورکوي جناب دا دسترخوانونه په مدینه منوره کې ولګي داسې په مکه مکرمه کې خو مکې مکرمه کې جومات کې دننه لبل روټۍ نه پرېږدي او ماسته نه پرېږدي صرف کجورې او چای او د مدینې منورې په جومات کې ماسته ډبي کې بند او لبل روټۍ ورسره دا د مدینې شریفې دننه جومات او د مکې مکرمې دننه جومات ډک شي ډک ټول دسترخوان نو چې په لاره څوک ځي جومات ته راننوتي دا ماشومان یې خواره کړي لوی سړي وي او ماشومان هم نو جومات خاص هم ډکي د سړو ره ځکه مازدیګر مانځله چې څوک لاړ شي هغه بیا ماښام مانځله خپل ځای ته نه ځي وخت لږي څوک تلاوت کوي څوک ذکر کوي څوک درود شریف او چې مکه مکرمه کې طواف کوي چې مدینه منوره کې په نبي علیه السلام سلام لپاس خو چې په لاره تېرېږي دا ماشومان به دې رانیسي دا لوی سړي به دې رانیسي هغې روژه ماتي ته فطور وایي ما سره به فطور کوي ما سره به روژه مات قسم دې که دې پرېږدي په زور به دې بوځي او کښېنئ به او د جومات نه بار د دروازو نه بار چې کوم میدان دی فرش دی هغې دسترخوانونو باندې بیا د ډوډۍ سامان هم پروت روجې پکې پرتې وي چرګان پراته غوښې پرتې وي سیوان مالټې پرتې وي دا ډکې د دسترخوانونو جومات نه ما بار چې تر روژه نه ماته کوو مونږ به دننه ماتو خو چې په لاره به تېرېدلو دا سامان به م نیده چې بار به دا او داسې نه چې ته به ورځې کښېنې به سوال به کوې په زور به دې راکوي په خدای یقین وکړه په زور به دې راکوي او منتونه به درته کوي مونږ سلام وکړه پرون نابله ورځ خیري د مازدیګر د مانځه نه پس لاړو ملګرو ته مې وویل راځئ چې په نبي علیه السلام اخیري سلام ووه نو سلام هم چې وکړه نو هغې باندې بیا په دروازه باندې خلک بهایي یو طرف نه ځي په بل طرف راتایي نو بیا بار میدان کې خلک دعا کوي د جومات د دروازې نه بار یو ځای دی اوس غون میدان دی خو دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور
چې نبی علیہ السلام مبارک سنگ مدینه شریفې ته راغی نو په دغه ځای کې هغې د هغې په کور کې دمه کړی تور ورځې تر څو چې خپل کور نو جوړ شوی نو هغې کې دیره نو ما به ملګرو ته وي عموما هلته به مونږ کېناستو دعا به م کول نو واپس په بله دروازه به راننوځي جومات ته به راځي بیا نو چې راتلو نو زمونږ یو خاص ځای و عربو هغې سره مو واده کړی وه مونږ نه یې واده مخکې واخېستې وروجه به ګورې مونږ سره ماته دی خوشحالېږي مونږ یې ډېره اوس را روان و یو ماشوم بچی و زما په خیال یاده 15 کالو به یو ونیو ما ورته مونږ مخکې واده کړی دی ای خیر دی مونږ سره ماته کې که نه ما یې مخکې م کړې ده ویې ښه دی بل ډېر کسان یو ماشوم راغی د ما دې لاس کې داسې لاس ورکړ وی ما سره به روژه ماته نو ما ورته وی مونږ مخکې واده کړې ده نو هغه اردو زده کړې وه 2-3 ټکي اردو ورتله زیات نه پوهېده 2 ټکي ما ته وی تیری الله پې قسم وی ستارې په خدای قسم یې نور رسنه چې ما ته به روژه ماته نو هغه ما هغه ملګرو ته یې راکړه دې ماشوم خو قسم راکړه مې راځی هم ده سره یې ماته نو چې ما هغه ملګرو ته یې راځی که نه نو دا ټکي ناملګرو ته دې وایي راځی پښتو ټکي ما نه واورېده یا ما نه عربۍ کې تپوس وکړه راځی څه ته وایي نو ما چې ته ورته چې تعال راشه دې ته مونږ وایو چې راځی ماشومان بچي دی عرب اوس زمونږ په وطن کې بعضې خلک وایي عرب خیرات ده زمونږ د تختې حلوا چې مړی وشي یا د جمعې هغه سقا روجې یا د درېیمې هغه سقا کوټ کېدلې روجې دا خیرات دې ته وایي لکه عرب چې کوي خدای دې تاسو ټول بوځي د خیرات چل بال څه زده کړي دا ماشوم بوتو کېنو بیا لال نور یې راوست درستخانونه ډک شي نو ټول خلک د بانک ته انتظار یي څوک ذکر کوي څوک درود شریف وایي څوک تلاوت کوي او بیا لاس پورته کړي هر مسلمان دعا کوي او د دعا د قبلېدو ځای نه دي نو خلک په اخلاص هم دعا کوي او په ژړا کې هم دعا کوي نو د هغې نه پس بیا بانګ وویلی شي نو خلک روژه ماته کړي نو خوشحالي د روژه ماتي هلته محسوسي دلته څوک د روژه ماتي په خوشحالۍ نه پوهېږي هغه کجورې وخوري د زمزم اوبه وڅښي درې ګیلاسه کې او که څلور څکې او که څکې څونه څکې ډله به درکوي او هغه د بل لوټی ورسره وخوري او کجورې وخوري مانځه نه پس بیا خلک خپل ځای ته ځي او بیا خپل د ډوډۍ بندوتو او چې کوم خلک اعتکاف ته ناست دي هغې د مانځه نه پس بیا ورته دسترخوان وغواړي هغه اعتکاف والا نو بیا پرې له بل لوټی وخوري سره د کږي چې تراویحو کې بیا دسترخوانونه وغوړېږي که څوک کجورې خوري کجورې پرې واچوي نو کجورې وخوري او که څوک نه خوري نه خوري او بیا چې اختر شي تېر ځل ما راکوټ اختر هم هلته تېر کړی نو د اختر خوشحالي د هغې بیا بل شی نه هلته اختر دی په سعودي کې و چې اختر شي نو وختي پاسې پېشمني نو جومات ته لاړ شي خشته ښکلې نوې جامې چولې هر چې زمونږ د خلکو یو غلط رواج زمونږ د اختر په ورځ باندې سهار نوې جامې نه اچي چې د اختر منزله دي نوې جامې اچي نه هغې سهار وختي نوې جامې واچي سهار وختي لمبلې وي نوې جامې چولې خوشبویې پورې کړي خوشبویي د هغې خلکو ډېره زیاته خوښه په لاره چې ځي د عرب ولاړې د خوشبویۍ شیشې ورسره وي په دې لاس به راته کرښه د خوشبویۍ راکوي په ځان یو ګرانه خوشبویي دلته خوشبویي هلته کې یو دوکان د خوشبویۍ د عطرو په تاسو ولیده د لکونو روپو دوکان د لکونو ریالونو دوکان نو خوشبویي ولګوي ماشومان بچي هم دی پوټي نه پوټي هغه سر باندې هغه تور څیزونه ورته ایښودي زنانې ماشومان ټول جوماتونو ته راشي نو چې سحر مونځ وشي سنګ وختي نو تکبیرات شروع شي په لاره هم خلک وایي نو تکبیر څنګه یي مؤذن کې دی هغه په خوږ اواز لګي 3 ځله تکبیرات دی الله اکبر کبیره
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسیلا. الله اکبر الله اکبر. دا وای پرکوټ اختر کې مو یې وای مو تکبیر په لوی اختر کې وای هغه پرکوټ کې څه امام احمد ابن حنبل مذهب دی ناغي پرکوټ اختر کې تکبیرات سره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا غده د مؤذن اواز سم خشته او په خوري اواز یې وي درې ځله او دا خلک هم لګي ځان سره نو بیا مؤذن چیف شي دا خلک یو تر پنځه ځله وي بیا مؤذن شروع شي. دغه تکبیرونه تر د اختر د مانځه پورې شروع خلک ناستي پاسي نه او د نبی علیه السلام مبارک وینا ده چې د رکوټ اختر د مانځه نه مخکې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول سنت دي او کجورې وخورئ 3 دانې وخورئ او د اختر د لوی اختر د مانځه نه پس نو صاحب چې دا خلک تکبیرات وایي نو د عرب د ماشومان بچي دا کجورې په دې خلکو ګرځئ په سپونو واړه واړه پټې نه په خلکو ګرځئ او کجورې ته اخلي خوري بیا امام صاحب خطبه وایي خطبه کې مغې تکبیرات وایي او تقریر وکړي او د هغې نه پس د اختر لمونځ شي او په خوشحالۍ خلک خپلو ځایونو ته رخصت شي. دا د هغې پر اختر خوشحالي پر وجو خوشحالۍ نو دغه رنګې هلته به ما ملګرو ته ویې نن چې دا روژه موږ ماتو څه محسوسوې خوشحالي محسوسوې که نه ټول حرم مبارک ډکې د دې روژې ماتې د دې خر ته نو مې نبی علیه السلام فرمایي للصائم فرحتان دو خوشحالۍ به یې د روژهدار دپاره فرحتون عند فطره یو چې کوم مخ روژه ماته دا ټول خوشحاله او یو فرحتون عند لقاء ربه بیا چې کله د قیامت پر د الله سره ملاقات سره یې کوي نو خوشحالي به ماته شکر دلته هم خلک خوشحاله دا خوشحالي چې مونږ دلته محسوسو دا یو خو مونږ خو لیدله نو د الله نه مو دا یقین چې هغه بله خوشحالي به م الله راکوي. روژه اسان عبادت نه دی ګران عبادت نو اختر رکوټ اختر زمارونو دا چې سړی روجي ونیسي د رمضان په هغه روجو باندې خوشی دی او بیا په حرمینو شریفینو کې الله یې دله ټولو له طاقت او توفیق لري. ما خو درته ډېرې دعاګانې کړي خصوصا چې به د جمعې ورځ شوه نو د هغې ټیم 2 ګنټې وروستو دی د پاکستان ټیم 2 ګنټې وروستو دی دا وی نو ما بس د خپل ټیم ته کتل نو ما ډېر دعاګانې درته وکړې خصوصا بیا د جمعې د مانځه شریکوالو ته مې ډېرې دعاګانې کړې نو الله تعالی مغه ځای له بوځه ځکه د الله په در کې څه کمی نشته یو سړی وایي زه غریب یم نو الله غریب نه دی مال خو سړي له الله ورکوي دولت الله ورکوي د انسان خپل څه نو که دی وایي زه غریب یم نو الله غریب نه دی که دی وایي زه فقیر یم مسکین یم نو الله فقیر و مسکین نه دی الله دا طاقت درلی چې الله سره یې پوه د رمضان طواف او عمره ډېر قیمتي دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په رمضان کې څوک عمره وکړي نو الله وله د هغې حج ثواب ورکوي چې ما سره په ملګرتیا کې کوم حج کړي د هسې حج نه د هغې حج ثواب چې وي ما سره په ملګرتیا کې کوم حج کړي د هغې ثواب الله ورکوي او نور عبادتونه هم قیمتي دي ځکه فرض د نفلو ثواب یو په اویا دی نو دلته هم دی هلته هم دی او د فرض ثواب یو په اویا دی نو په مکه مکرمه کې یو مونځ خو یو پلک دی د یو مونځ ثواب یو پلک نو په رمضان کې د نبی علیه السلام د وینا مطابق په اویا لکه شو او په مدینه شریفه کې یو مونځ په 50 زره دی نو په اویو کې ضرب ورکه نو په 15 لکه تی جوړیږي په مدینه شریفه کې د یو نو د رمضان منځونه قیمتي شو هلته چې یوه روژه ونیوله نو په 1 لک ده نو اویا لکه روژې شو د روژو عبادت ثواب یې زیات شو د منځونو زیات شو د صدقو یې زیات شو د ذکر او اذکار یې زیات شو څومره نیکي چې کوي رب العالمین د هغې په دوکندو اجر ورکوي خدای پاک دې تاسو مونږ بار بار هغه پاک وطن ته رجوع لګو
بل عبادت بولې روالته کېږي، دلته عبادت خو نه دی. دلته خو چې دلته موږ لمونځ کوو پکې سوچونه یې چې کور ته به کله ځم، غوښه به څه وخت راوړم، ټماټر به راته وي دی به څه وخت راوړم. او چې د مانځه نه فارغ شي نو په غیبت سر شو، څوک د چا غیبت او څوک د چا غیبت، یا دروغ او یا غیبت. او که غیبت او دروغ نه د دنیا خبرې او ګپ شپ خو خامخا لګوي. هلته یا خوب دی او یا عبادت. ما به ملګرو ته ویل دا 2 څیزونه یا سړي ودي ستړي شي او یا سړی عبادت. دلته زمونږ تراویح او هغې تراویح دواړو کې فرق. دلته مونږ هغې ملا پسې منډه وو چې څومره زر تراویح کولی سي، او چې کوم ملا رو لګي نو خلک ورته غوسه. او هلته کې یو سپاره تلاوت کوي په تراویح، په 10 فرض یو امام وکړي. ګورئ 3 امامان د ماسخوتن لمونځ کوي، فرض یو امام وکړي، نو بیا لومبو 10 ته یو امام مخکې شي، نو اخیري 10 بیا بل امام وکړي. نو دا لومبی 20 ورځې چې وي، لومبی 20 ورځې دې کې صرف تراویح کوي، او اخیري 10 ورځو کې تراویح هم په جمع کوي او تهجد هم په جمع کوي. نو په تراویح وخت څومره لګي؟ دا چې چا روژه تېره کړې هغوی به درته وایي 5 بجې هغوی بانګ ووایي. بانګ پسې هغوی زیات صبر نه کوي، 15 منټه صبر کوي، یا 15 منټه 10 منټه کم 5 بانګ وایي. 2 ګنټې فرق د ماښام او د ماسخوتن ساتي. نو چې بانګ وایي نو فرض وکړي امام. نو ما پر اخیري ځل چې د ماسخوتن لمونځ یې کو نو عبدالرحمن حذیفي صاحب لمونځ کو، نو هغه یې اوږد کړي. نو ما ګړی ته وکتل، مې کې دی دا فرض په څو کې کوي؟ نو 4 رکعاته فرض یې په 15 منټه کې وکړه. 4 رکعاته فرض په 15. دا نه چې قرات ډېر اوږد وایي، قرات مختصر لکه څنګه چې موږ وایو، دا اوسات وایي، والضحا وایي، والسماء والطارق وایي، یا سبح اسم ربک الاعلی. دا سورتونه خو دومره اوږده رکوع، اوږدې سجدې، قومې، سړی حیران شو. 15 منټه کې صرف فرض لمونځ. ښه نو بیا په تراویح شروع کړي. نو 10 بجو له تراویح د ماسخوتن دا لمونځ سره تراویح نه 10 بجو له خلاص، چې کله په باندې 10 او کله 10، کله 2 ګنټې پیل یو سپاره پکې. موږ دلته کې زموږ قاریان صاحبان 6 سپارې په 2 ګنټې کې، 1 ګنټه کې و. هغې یو سپاره او په خدای یقین کوه سړي له خوند ورکوي. دلته سړي تراویح ته ملا ماتوي، هلته سړي له خوند ورکوي. داسې قاریان چې ته به یې خدای را جبه مې ونه ښکل کړی. او چې کوم ځای د جنت ذکر راځي نو جاړي، او چې کوم ځای د جهنم ذکر راځي نو جاړي. یا قاریان یې په خپله جاړي. تاسو وګورئ په دې کیسټو کې د هغوی د تلاوتونه، نو په خپله به محسوس کړي. حذیفي صاحب د سورت ضحا تلاوت کو د اخیري ختم کې، ما ختم په مدینه شریفه کې و، په دغه شپه ختم و. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. دا آیاتونه شروع کړل، فجاع شو. د نبی علیه السلام متعلق الله فرمایي کړ، ای د الله رسوله نه در سره مونږ څه بغض کړی دی او نه مونږ پرېښی، ته مونږ یتیم ومونتې ټکانه هم دله درکړه. نبی علیه السلام ته الله وایي چې دغه آیاتونه په جړا شو. داسې سلګۍ ووالې او ټولو خلکو ورسره بیا جړل. الم یجدک یتیما، ای د الله رسوله ته مونږ یتیم ونه مونتې فآوی ټکانه هم دله درکړه. وجدک ضالا فهدا، شریعت هم درته وښو، قرآن هم دله درکړ، در سره نو. وجدک عائلا فاغنا، او تم فقیر وې، بوج در باندې زیات و، مونږ غني کړې. چې دا آیاتونه یې وې نو په جړا شو، په سلګو سلګو په جړا شو. مخکې تلاوت نشو کولی، ټول حرم جړل. ما دا امام ولی الله د زمانې د مدینې منورې د پیغمبر علیه السلام په مسله چې کوم امام ولاړ و، دې محسوسوي دې کې دا کم تلاوت کې دې ته پته لري چې نبی علیه السلام مبارک اوس اوري، دلته کې هغه اوري دا تلاوت. داسې چله بیا چې کله اخیري ختم کو، تاسو یقین وکړئ چې 20 منټه، نیمه ګنټه هغه د الله په حمدونو تېره کړه، د الله ثناګانې وې. نو بیا په دعاګانو شروع کړه.
نو دا جومات کې داسې انسان نو چې هغه نه جلل، ده په خپل هم جړل او هغې لوډ سپیکر خو بل شان لوډ سپیکر داسې نږدې خلکو ته لګېدلي دي، هر یو سړی به زما د غوږ تر اواز پوره را روان دی. دومره خلکو جړل چې د هغه امام هغه دعا بیا چا نه اورېده، ګنټې پورې تقریبا هغه دعا وکړه. هر څه پکې ووی، غایبان مسلمانان، حاضر مسلمانان، ماشومان، ښځې، واړه، لوی، قیدیان، قرضداري، بیماران، دا ټول یې یاد جامع دعا یې وکړه. نو ماسخوتن په ړومبو شلو کې خو دا 2 ګنټې ستا په ترابه ولګي، بیا خلک لاړ شي خپلو ځایونو ته، نو بیا تهجد له خلک پاسې هر سړی دا وایي که دلته څوک تهجد نه کوي هلته یې کوي. لکه هسته وایي چې ما په 40-50 روپۍ لګولې دي، نو زه خو عبادت له راغلم راشه ته، او ټول ملګري کې چې یو پاسي نور هم ورسره پاسي، او په دې اخري 10 شپو کې بیا سي جناب بیا تهجد په جمع شروع شي، هم 2 امامان کوي، نیم تهجد یو امام او نیم بل، نو 1 بجه شروع کوي، موږ به 10 نیمې فارغ شو په باندې 10 نو چې خپل ځای ته به لاړو 10 نیمې په کم 11 به وې، نو 1 غنټه یا نیمه غنټه به م سترګې پټې کړو، ځان ته به مو ګاډیال یا د موبایل کې دا پاسولو والا رنګ ودرو، نو په 12 نیمې تقریبا خوشا یا د هغې نه څه مخکې وروسته به ملګري پاڅېده، یوې له به بیا په 1 تهجد شروع کوي، نو په څو یې خلاصوي؟ په 2 نیمې په کم 3 شپږ رکعاته تهجد یو امام وکړي، اوږده تلاوت پکې کوي، او بیا ورپسې 4 رکعاته بل وکړي، 3 رکعاته وتر وکړي. هغې وتر او زمونږ وتر کې لږ فرق. نو دا تهجد یې څه عجیبه وي بیا په رمضان په تراوو کې تاسو په دې ریډیوګانو میډوګانو کې اورېدلي رکوع سجده په عام انداز کوي، او په تهجدو کې دومره اوږده رکوع کوي لکه د نبي علیه السلام مبارک نه عایشه صدیقه رضی الله عنها نقل کوي چې رسول الله مبارک به رکوع کوله نو دونه اوږده رکوع به لکه څونه چې قیام کړی، او چې د رکوع نه به پاڅېده نو دونه اوږده قومه به یې وکړه لکه رکوع چې څونه وخت کې کړي. نو امامان د هغې خیال ساتي، ډېره اوږده رکوع، نو بیا پاسي ربنا لک الحمد سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد، نو په هغې دونه وخت غواړي لکه په رکوع چې څونه نو بیا دواړه سجدې او له سجدو میانځ کې دغس تاسو خپل اندازه ولګوئ، یو سپاره سبق هغې کې یو سپاره او 14 رکعاته کوي، دا 10 رکعاته کوي، دا 3 سره وتر شو، نو په هغې کې دې یو سپاره وایي او په 1 ودرېږي او په کم په 3 خلاصوي، په کم 2 ګیلتې پکې نیول، ټوله شپه عبادت شو. هلته په کم 3 چې فارغ شي چې کور بلډینګ ته راځي 3 په باندې 3 وي، یا پېشمنیو کې بیا د جومات نو شپه ټوله په عبادت کې تېره شي. زمونږ شپه ټوله په خوب کې تېره شي. اکثر ملګري پېشمني هم نه کوي، خوب یې دونه خوښي، یو ګوټ اوبه وڅکي خوله کنګال کې، یا یو ګوټ چای وڅکي خوله کنګال کې، پېشمني هم اکثر څوک ونه کوي، او هلته ټوله شپه په عبادت کې تېرېږي. سړی وزګارېږي نه خبرو ته، دې ته نه وزګارېږي چې زه ماشومانو له هلته کې څه کجوري یا څه سودا مودا وکړم، بلکل نه وزګارېږي، ځکه سهار به بیا خوب کوي، چې سهار لمونځ وکړي اشراق وکړي هغې نه پس به خوب کوي، چې نه کوي بیا خو د تراویح نه شي کولی، خوب سړي ته به او چې خوب هم کوي دا به نه کوي چې ورکه زه به 12 پورې خوب وکړم 1 به جومات ته ځم، نه 10 بجې به پاسې، ځکه بیا جومات کې ځای نه ځان به رسوي، او مونځ هم هغې په زوال پسې متصل کوي، په 12 بجې یا 15 منټه کم په 1 بجه مونځ، نو د ماسپښین د مانځه نه پس خو بیا خوب نه کېږي، بیا د مازدیګر مونځ ورپسې نږدې دی. زموږ په ملکونو کې او په وطنونو کې څه عبادت، ټوله ورځ په ګپو شپو په غیبتونو او په خبرو اترو کې تېره شي. نو دغه عبادت چې سړی وکړي په حرمینو شریفینو کې، نو د هغې نه پس بیا اختر عمل ته خوند او مزه کوي. زما نیت بیا و مې زه به اختر هلته تېر کړم، خو بعضې ملګرو ویره
دا 2-3 اتره دې بار تېر کړ دی له مخامخا دې اتر له راځې. نو هغې جن ته مې ویلي مې د اختر له ما له ټیکټ دغه کړه خو مې چې ختم وشي د هغې نه پس به چې ختم را باندې ګډوډ نه شي. او ختم بیا د مدینې منورې تېر ځل ختم موږ په مکه شریفه کې کړی. عبدالرحمن سدیس چې دا تاسو په کیسټو کې تلاوت اورئ هغه ختم کوي. جاړي ورسره په ډېر زیات جاړي. او دې الله په مدینه شریفه کې ختم وکړ. د مدینې شریفې ختم رانه ډېر خوند راکړ. ملګرو ته مې وویل ملګري یو ملګري ما ته وایي دا خلکو ته مه وایه بیا به خلک ټول دلته ختم کوي مکه مکرمه کې به نه کوي. ما یې نه زړه کې مې دا راغله چې کوم وخت کې امام صاحب دعا کوله نو خلک هلته امین په زوره وایي. ما وی یاره اړه کې مې هسې تېره شوه مې دا خو به نبي علیه السلام هم امین وایي ځکه د هغه جومات کې دعا کېږي. او زمونږ دا عقیده ده چې نبي علیه السلام مبارک جون په قبر کې د دنیا د جون نه اعلی جون دی. خبرې اوري هم جواب هم ورکوي. نو مې چې د امام دعا کوي خو نبي علیه السلام به هم پرې امین وایي. نو چې زمونږ امین د نبي علیه السلام د امین سره شریک شو دا خو ډېر قیمتي امین دی. دا یې ملګرو ته مې زه خو دلته په دې دعا خوشحاله شوم. او هره شپه ولې دعا کېږي ویترو کې همې دعا کوي هره شپه او هره شپه ژړا کوي ژاړي الله ته دعاګانې کوي. زه بیا راته څه صفت کوم یو سړي بل نه تپوس وکړي زه خدای دې وله په خپله بوزن و نو زه به ده ووایم چې الله دې وله په خپله تاسو ټول بوز. بعضې خلک خو غریبانانې پیسې وسه بعضو سره پیسې وي او دا سعادت نه محرومه پاتې دواړه د خدای هغه ځای له بوتلی کړي. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې رکوټ اختر دا د مسلمان دپاره د رمضان او د روژې د خوشحالۍ اختر. دوه څیزونه دي ورو د دواړو تعلق د اختر سره دی. یو سرسایه او دویم د رکوټ اختر نه پس شپږ روژې. د سرسایې مثال زموږ علما ورکوي وی داسې مثال دی لکه یو مارغه چې د هغې وزرې نه چې وزرې وي دی به الوځي نو دا روژې به د الله دربار ته الوځي چې ته سرسایه ورکړي. غاړه دې خلاصېږي که دې سرسایه نه ورکړ په هغه پوره قبولیت د الله هغه پوره برکت حاصلول دا باله کېږي چې صدقه فطر او سرسایه ورکړي. کم سړی چې مالداري زکات پې فرض هغه به صدقه فطر ورکړي. یا کم سړی چې هغه نقد پیسې ورسره مثلا نیم شته خو کورونه یې دوه دي یو کور کې دی اوسېږي یو کور یا یو پلاټ د ده د حاجت نه زیاتي دی او د هغې قیمت په دې ورځو کې 11,000 روپو ته رسېږي نو دی به هم سرسایه صدقه فطر ورکړي. او په کم سړي چې واجبي د خپل ځان نه به هم ورکوي او د خپلو نابالغو بچو نه به هم ورکوي. د شریعت د وینا مطابق ښځه که مالداري خپله سرسایه به خپله ورکوي بالغ بچي به خپله سرسایه خپله ورکوي. خو زمونږ په وطن کې د ښځې مال هم د سړي مال وي. د ښځې چې څه کالي دی ټول سړي په قبضه کې راشي. د ښځې چې کومه ځمکه جایداد مهر یا بل یې هم ټول سړي قبضه کې راشي. یا بچي که څه ګټي نو پلار لی راوړي ورکوي که بالغ یې او که نابالغ یې. نو په دې وجې زموږ علما وایي چې تاسو د دې ټولو بچو سرسایه ورکړي. د ښځې ته مواجسته هم زه ورکړو او بالغانو بچو ته مواجسته هم زه ورکړو. ښه څومره سرسایه به ورکوئ په کم 2 کیلو غنم یو وړه. دې زمانه کې د وړو رواج دی چې کوم شی مروجي بازار کې عام خرڅېږي عام استعمالیږي به ورکوي. نو زمونږ په دې وخت کې د وړو رواج د غنم کم دی نو د وړو د په کم 2 کیلو قیمت ولګوئ دا صدقه فطر شو. ما ته قیمت نو معلوم خو سار فضل قادر مولي صاحب راغلی و نسودا نو دی تپوس وکړو نو ما ته خو د وړو قیمت نه دی او غالبا 200 په 100 په وسو حجیاري د 3,500 د حساب نه دی وایي چې ما حساب وکړه 3 روپۍ پخه نو
بیا په 14 روپۍ کیلو. نو که په 80 دړۍ وي او مختلف اوړه وي څه به ګرانې ته به ارزان چې کوم ښه وړي نو چې کوم ښه اوړه وي نو د هغې حساب دوی کړی دی 18 روپۍ کیلو وړه. نو چې 18 روپۍ کیلو شو نو 18 او 18 شپږ روپۍ ته او د پاو ټکټ ته نو څلور نیمې د ټکټ کې د شپږو دېرشو نه نو تقریبا 2 نیمې دېرش ته 1 نیمه دېرش ته او په قادر مولوي صاحب 10 روپۍ یادې کړ. هغه وی ما د 10 اعلان کړی دی هغه دا چې ټینګ حاجي صاحب په میټر نرخ وړي نو دغې نرخ هم دی لکه د وړو مختلف ټسکونه څه به لږ کمزوري شوي وو. نو بهر کیف عام اوړه دا 13 هم ټیک دی که یو سړی 10 ورکړي په دغه اندازه او که یو سړی 2 ورکړي څه خبره ده یو 2 روپۍ دی زیاتې شي که څه بده خبره نه ځکه دا خو په غریب نه په مالدار ده یوه چې کېږي نو 2 دې ورکړي یا 10 روپۍ دې ورکړي دا صدقه فطر دی یو پک ده ورکوې به کله نو دې ټوله روژه کې که څوک ورکوي ورکوي او کوشش وکړه چې د اختر ته یې نږدې ورکړي د اختر د مانځه نه مخکې ورکړي ځکه د حضرت عثمان رضی الله عنه نه ورکړي بیا وروسته ورته یاد کړي د اختر له مانځه نه پس یې مړی ازاد مړی خو ډېر قیمتي نبي علیه السلام مبارک ته راغی د الله رسوله وایي ما خو صدقه فطر هېر شوی د اختر له مانځه نه پس یو مړی ازاد وی چې کوم ثواب د اختر د مانځه نه مخکې حاصلېږي هغه نشي حاصلېږي نو د اختر له مانځه نه مخکې د اختر پر او که اوس یې څوک ورکوي یا مخکې ورکړي هم صحیح چې غریبانان پرې ځان له سوال یا نقد ورکړي غریبانان مې که کورني وړي او که د بازار ورته اخلي نو یو کو سرطانیه صدقه فطر ورکړي چې درنه پاتې نه شي. چا له به ورکې صدقه فطر غریبانانو له وایي چې کوم مسکینان یې فقیران یې غریبانان خپل خپلوان یا ګاونډیان ډېر غوره دي چې هغې یادوي کني په خپل خپلوانو کې غریبانان یادوي ده او کني عام مسلمان غریب له ور مالدار له به نه ورکې ځکه هغه خپله به صدقه فطر دا د غریبانانو حق دی دا به غریبو له ور چې د چا نه ته پیدا یا ستا نه څوک پیدا یې هغې له به نه ورکې لار له به نه ورکې مور له به نه ورکې نیا له به نه ورکې نیکه له به نه ورکې که د پلار او مور او که د مور له طرف نه پلار نیا ده دارنګې زامنو له به نه ورکو لونو له به نه ورکو د زامنو اولاد له او د لونو اولاد د دوی له به نه رور که دې غریب یې ورکولی شي روندار څه غریب یې ورکولی شي د ارویرونه یا قریونه که دا غریبانان یې ورله ورکو. دویم د رکوټ اختر روجې د میاشتې روجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان میاشت روجې ونیو او د هغې نه پسې د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې ونیول کانه کصیام الدهر کله دومره اجر به الله ورکړي لکه ټول عمر چې د روجې نه وي ګوره 10 روجې د رمضان 6 دا شونه 6 او د یو نیکي بدل الله یو پلس ورکوي نو 6 چې پلتو کې دی رب ورکړي 360 ته جوړ شي او د کال ورځې 360 او حدیث پاک کې راځي چې د یوې روجې په برکت الله انسان د جهنم نه دومره لرې کوي لکه د ځمکې نه چې اسمان پونه لري او بل حدیث پاک کې راځي وی چې هغه بچی د اګې نه وباسي او دې پر شروع کړي نو تر مرګه پورې چې څونه پر ووایي دومره به الله د جهنم نه لري نو د هغې عمر دا د نورو ناروغانو نه زیات دی تر دې حده پورې چې بعضې د حیواناتو کتابونو کې لیکلي چې له دې 1000 کاله عمر سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي وي زه په مکه مکرمه کې وم هلته راسې یو مسافر ملګری شو وی دواړه به یو ځای ناست وو وی دې ناجوړه شو وی ما ته یې وصیت وکړه چې زه بیمار شم او ګورې که زه مړ شم نو ما له به غسل ته په خپل لاس راکړې کفن به په خپل لاس راکړې او قبر ته به مې ته کوزې او بیا به راته ناست دی لږ ځکه ما نه به فرشتې
سوال تپوتونه پینو چې ته راسره قبر ته سر ته ناست یې ګلب دا دی په دې کې دا غریب مړ شو وایي چې مړ شو ما وله غسل هم ورکړ دفن مې هم ورکړ او قبر راسره خلق وکړ نو بیا ښه ښه وایي د قبر خوا کې ورته ناست و اوده شو وایي چې اوده شوم همدا سړی مې خوب کړی وایي ډېر زیات خوشحاله دی ښایسته جامې یې چولې دي او په باغ کې ګرځي وایي ما ته وایي چې مې چې هلکه څه یې وایي ډېر زیات خوشحاله یم الله جنت راکړي مې چې الله په څه جنت راکړه څه عمل راته الله و چې په دې عمل که نه هسې جنت درته وایي چې څنګه الله ته ورپېښ شوم وایي ما ته وایي چې بنده دی خو ګناهګار یې ګناهونه خو دې ډېر کړي و یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخم او جنت درکړو مې چې شابه زر ما ته هغه عمل یاد ته خدای دې خوشحاله کړه وی ما ته یې وی چې تا به د رمضان روجې ونیولې هغې نه پس د رکوع اختر په میاشت کې به د 6 روجې نیولې د دې عمل په برکت دې بخم او جنت تللی دی لورونو زموږ تورنځو کې خو مولوي صاحب د الله تعالی وبخې هغه به وی نو خلک زیات نیسي زنانې هم نیسي او نارینه هم نیسي او تاسو هم انشاءالله چې اکثرو مسلمانانو به نیولي نو دا 6 روجې د اختر پر ورځ به نه نیکې د اختر پر ورځ روجې نیول ښه نه د اختر نه پسې یې لیکو نو بیا 2 قسمه دي ته وپوهېږې پر نه پسې یې نیسې وایي دا غوره دي خو زما خپل خیال دا دی یو ورځ سړی نیسي او یو ورځ یې نه نیسي دا غوره دی ځکه د داود علیه السلام د روجو نبي علیه السلام صفت کړی نو نبي علیه السلام فرمایي یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به یې روجه و یو ورځ به یې پوجه و د داود علیه السلام د روجو صفت یې درته کوي نو که یو ورځ سړی نیسي په بله ورځ یې نه نیسي دا غوره دا ښه خبره او که څوک یې پرله پسې نیسي ټوله میاشت کې دی نیوی شي دریم دا دی چې د اختر مانځله کوشش وکړئ چې په وخت وبې د اختر مانځله د کلي نه بهر وتل سنت یو ځل نه نو د اختر مونځ به عیدګاه کې انشاءالله په 9 بجې کوو د تاسو د فهم معلومې وختي وځئ جامې ښکلې وختي پاسې تهجد به مو کوئ او به هم لامبې جامې هم بدلې کړئ اوستي بدلې کړئ جامې پوش مهم پورې کې د اختر پر دا څو څیزونه سنت دي نوې جامې که نوې لې پاکې جامې اغوښتل ماشومانو ته مو پخپله پوشمویي پورې کول وختي پاڅېدل لمبل او په رکوع اختر کې د مانځه نه مخکې څه شی خوړل کجورې یا نور څه سي او په لوی اختر کې د مانځه نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم روانو په لاره یو ماشوم په خیرنو جامو کې ولاړ و ژړلی هغې د مټه ونیسو بچې ولې جامې یې خیرنې چولې دی ژاړی وایي د الله رسوله زما پلار نشته مړه دی یتیم جامې نشته ماشومانو ته ګورم نو خفه شوم چې ما پلار وی نو ما له بیا موس ښایسته جامې راوړی او ما به موس لوبې کول اراده بچې مه خفه تې کور ته یې بوت نبي علیه السلام مبارک کور حکم وکړي لمبه پاکې او جامې یې ورته ښایسته هغې به څه جامې 2 څادرې به یو د پرتوب په ځای به یې لنګ کړه او بل به یې د کمیس په ځای تاو کړه ښایسته ښکلې جامې یې ورته واچول خوشبویي پې پورې کړه وایي ته به چوپ لوبې ته راغی ماشومان ورڅه کتل لکه وختي خو یو شان وی اوس بل شان یې خوشحاله وی خوشحاله به نه یم چې ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار راکړه او ما له الله د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله عنهما په شان درونه راکړل نه ویم خوشحاله نو دې وجې نه علما وایي چې ستا په خوا کې یتیمانان وي څوک مسکینان فقیران وي د هغې درک نه لګي هغې له وایي نو د رکوع اختر او وختي عیدګاه ته تلل پکار دی چې وختي بنده لاړ شي تلل په یو طرف او راتلل په بل طرف او د اختر په ورځ خطبه اورېدل دا ګورې واجب دی خطبې نه مخکې به بلکل نه خطبه به اورې د هغې نه پس به پاسې نو 9 بجې په عیدګاه کې د اختر لمونځ به کېږي انشاءالله او کوشش وکړئ چې وختي تاسو لاړ شئ بل بای ځایونو کې ما اورېدل وي نن اختر و ما د بعضې خلکو هر څه د ګاډي د په خطو کې هم تلواري او په ښودېدو کې هم تلواري زموږ دا عادت
چې خېجو هم په غوبل خېجو بل له دیکه ورکړو د پوړو نه یې راغورځو خو په خپله زر کې او چې کوزېږو نو هم نخرې جوړې کړي چې هغه نور په ځای پرېږدو او پکې سر ور دننه نو زمونږ په روجو نیوو کې هم تلوار او په اختر کې هم زمونږ تلوار روڼه د استر او د روجو تعلق د میاشتې ته دی بس چې میاشت ولیدلې شوه روجه او چې میاشت ولیدلې شوه اختر او که یو کم دېرش یو که دېرش نبي علیه السلام مبارک د رمضان چې فرض شو مخکې نو فرض 9 کاله روجې یې نیولې په 9 کالو کې 2 کاله دېرش او 7 کاله یو کم تو نو بېګا لکه بالفرض میاشت ښکاره شوه او شرعي شهادت پیش شو د سبا بخت که میاشت ښکاره نه شوه شرعي او شهادت پیش نه شو نو بیا به 10 کوره کو پر ورځ بس تا خو د شریعت خبرې تا خو په ډزو نه کېږي ډزې کوه ډزې ګناه ده تا ډزو نه ځان ساتئ پام کوئ بعضې خلک ډزې کوي په اختر خوشحالي کوي نه یو خو حساب دی کالتوسګان دي پیسې دی تاوان بل دا چې مسلمان لري تکلیف ورکړه کوک مریض وي څوک بیماري دا ډز نه دی ښاغلی او دریم دا ګولۍ اکثر بار لاړه شي چې د بچا پرېږدي نو ټول مسلمان دی بس نو ډزو نه ځان ساتي په لوډ سپیکر کې اعلان وشي بس دا د اختر نښه او د الله په رضا چې خوشحالي کوي هلکې دا راولئ چې دا ما عبادت وکړو یو میاشت مې روجې ونیولې زه په هغه یو میاشت روجو باندې خوشحاله نورونو دا څو خبر مې درته عرض دعا وکړئ چې الله تعالی موږ له دا کمې روجې چې موږ ونیولې یا الله زموږ دا ټولې روجې قبولې او مغفرې نن د دې میاشتې تېرې جمعه ده او تاسو هم مانځله راغلي عبادت ته موږ راغلي یو نو الله تعالی واقف دی الله زموږ دا ټولې روجې قبولې کړي الله که زموږ نه پکې څه کوتاهي شوي ناراستې پکې شوي بېادبي پکې شوي او د روجې کم آداب دي د رمضان د میاشتې هغه مونږ پوره کړی الله د هغې راته معاف کړي او د هغې روجو ثواب راکړې د کومو روجو ثواب کې تا رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له ورکړی الله که مونږ پکې څه غیبتونه او ته نور ګناهونه کړي د هغې راکړه معاف کوم وروڼو چې ختمونه کړي دي تلاوتونه ذکر و اذکار یې کړی دی اعتکافونه یې کړي دي یا الله هغه وله قبلوي او الله مونږ باندې رمضان دا روجې بار بار راوستلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده چې د رمضان د اخري د شپو کې الله د انسان ست د جهنم د اور نه ازادوي نو یا الله زموږ ست زموږ غاړې د جهنم د اور نه ازادوي او الله د لیلة القدر شپه به هم پکې تېروي نو چې چا د لیلة القدر په شپه عبادت کړی دی تراویح خو به ټولو تقریبا کړي پېشمنۍ کولو پر پېشمنۍ هم عبادت دی ذکر و اذکار هم عبادت دی یا الله زمونږ د ټولو مسلمانانو د لیلة القدر د شپې اجر او ثواب نصیب وګرځوه اله العالمین ته زمونږ نه راضي شي او خدای خپل جنت راکړي او د جهنم د عذاب نه مو ساتي د قبر د عذاب نه مو ساتي د ځان کدن د سختو نه مو ساتي د آخرت د ورځې سختو نه مو ساتي د رسول الله مبارک د ښکلي خشته لاس له حوض کوثر اوبه زمونږ نصیب د هغې د خشته ښکلي لاس ښکلول او چپول زموږ نصیب او د هغې د ښکلې جنډې لاندې مله جنت ته بوتلی الله زموږ روحونه د رسول الله مبارک او د هغه د ملګرو د روحونو سره ملګري کم خلک چې وفات شوي دي د رمضان په دې میاشت کې یا مخکې الله تعالی ته مغفرت نصیب کړي او لوی سفر د آخرت یې د خوشحالو زما په ادای موجودیت کې ما اورېدل بعضې ملګري وفات شوي زموږ یو ملګري اکثر دلته منزله به راته شهبازستان لاره راپندې او یا د مولیانو کلي کې شفیع ګوندې راغل بیا او یا نور هم څوک ملګري وفات دي ما ته خو څه یاد دي څه نه دي یاد خو چې څومره ملګري وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب د رمضان د مبارکې میاشتې د برکت د ټولو مغفرت نصیب زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه هغې ته هم دعا کې د رمضان په مبارکه میاشت کې شهادت نصیب شوی دی چې الله تعالی شهادت ته بولي او دا دعا کې وزیرستان کې ډېر بې قتل عام شروع دی دعا کې چې الله دا قتل عام بند او دا کوم مسلمانان چې شهیدان کېږي الله یې د هغوی شهادتونه قبول کړي او خدای پاک یې د بدر د شهداو سره مرګري دا ډېر بې ظلم شروع دی دا د امریکې چال دی او د امریکې جرتان دي لګیا دی زمونږ په دې وطن کې اور بل شوی به خدای پاک دا اور په امریکا کې او په برطانیې کې په یهودیانو کې به زمونږ مجاهدین
چې کوم د جهاد ملګري دي مجاهدین دي هغې د الله محفوظ کړي آن مسلمانان د الله محفوظ کړي او الله تعالی یې زمونږ نه راضي شي دو کې چې الله زمونږ څومره روڼه په هسپتالونو کې یا په کورونو کې مریضان دي الله ته وله شفا ورکړي څوک قرضداران یې پر دین اخلاص دی څوک غمزدی الله غمونه په خوشحالو باندې بدلوي خدایه په دنیا کې او په آخرت کې هم د مصیبتونو نه وساتي په دنیا او په آخرت کې هم د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي په دنیا او آخرت کې هم خوشحالی او زمونږ دا حاضره جمع چې څومره ده یا زما د اواز چې څومره خویندې او یا نور خلک ته اوري یا څومره عام مسلمانان دي الله ټول د بیت الله مبارک دیدار له بوتلي د رمضان عبادت هم الله هلته نصیب الله زمونږ په مالونو کې برکت واچي زمونږ په اولاد کې برکت واچي زمونږ د مدرسو حفاظت زمونږ د جوماتونو حفاظت زمونږ د مسلمانانو حفاظت زمونږ د حیا او د پردې حفاظت په کورونو کې زمونږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي د رسوایۍ او د بېعزتۍ نه الله محفوظ وساتي او یا الله زمونږ په زړه کې د عبادت مینه پیدا کړي زمونږ په زړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي زمونږ بدني او مادي دواړو عبادتونو سره محبت او مینه پیدا کړي څومره واړه عادتونه که مونږ کړي تراویح ډېره کوټې عادت خدایه په غټو عبادتونو باندې قبول منظور